د سر سه په اجازه باندې تاسو غزلې واورېدې شعرونه واورېدو زه لږ روایت لږ بدلوم تاسو ته زه نثرم اورم لږ توجه به غواړم دا نثرم دی افغان لاس ما ته یاد شي د سړو انغرو په راج او تاج کې د لوږې تندې بلا خپل تیره غاښونه خښ کړي وو د پولو پټو بزګرو نیم فصلونه سنبال کړي په دغه چرت کې ناسو چې قرضدار به ختم کړي که دغه فصلونه راتلونکي وختونو ته سنبال کړي د بې سرنوشته هیواد ټول مکتبونه د جنو په وړاندې تړلی شوي دي ماشومان نجونه د مکتبونو مخ نشي لیدی د علم پوهې دانش خبرلوسې کوڅې د جهالت په انتها کې د ژوند نه مرګ تیروي مرګ تیرول څومره لوی اذیت دی د دغه اندازه څوک کولی شي د شپېته زره شهیدانو اندامونه په جنت کې ناس فکر اغستی دي چې خپل اندامونه وګوري د چا خپه نشته د چا سر نشته د چا لاسونه بې درکه دي د چا سینې ملاګانې روکې دي د ډیرو کوششونو نه پس فرشتې په دې وتوانېدې چې د داسې خلکو دپاره یو آزاد کمیشن جوړ کړي چې د هر چا اندام خپل مالک ته ورسي ما لیدل یو مزدور چې د مینا بازار د خودکشي حملې شهیدو د هغه صرف یو لاس په جنت کې ګرځېدو د هغه د جنتي شناختي کارت کې مسله وه چې دغه کارت د چا په نوم کړي د دغه لاس نه خپل نوم هیرو د جدید فارنسک ساینسز ماهرین د هغه کیس د 13 کالو نه سنجولو خو چل نه ورتلو په آخر رپورټ کې فارنسک ساینس یو ماهر په خپل رپورټ کې لیکلیو دا رپورټ واورئ دغه لاس چې دغه لاس د هډوکو د طبي معاینې نه دا څرګنده شوې ده چې ښی لاس دی او د نړۍ په کوم وحشت کې نور جسم غایب دی مونږ هڅه کوو چې نور اندامونه پیدا کړو چې تر څو نور اندامونه نه وي پیدا شوي تر هغې دغه لاس په خپله خوښه ځان ته خپل نوم کېږدي او که داسې نشي کولی نو دا کمیشن تجویز ورکوي چې د دغه پیژنګلو پورې دی دغه لاس د پښتون افغان لاس په نامه یاد شي ځکه چې قوي ګمان دا دی چې دغه لاس د کوم پیښوري پښتون افغان لاس دی که څه موږ قوي شواهد نه لرو خو د نورو کسانو کیسونو نتیجو کې داسې اندامونه د افغان په شناخت رسېدلی دي لاس د کمیشن دغه ادعا رد کړې ده او په اپیل کې لیکلي دي اپیل واورئ چې زه هلته هم بې شناخته نو باید چې نوی کمیشن دی زما کیس جدي واخلي او ما سره دی زما د اندامونو په کتلو کې مرسته وکړي خو لا تر اوسه اپیل پینډینګ دی